بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټول نه مخکې زه د عربستان مومن شکریه ادا کوم چې مال په خپل پیج کې مقرره کړه د خبرو کولو. نو زه د پروګرام بلې ډیوې سره حاضر یم د عربستان مومن سره، کوم چې تاسو بار بارینئ او د ګنداو مومن چې کوم شاعران دي راغونډئ هغو پسې ګرځي او د هغو نه تپوسونه کوي د هغو حالات عربستان ته په خپل پیج کې، یعنې مطلب بله ډیوه کې هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عربستان صاحب، تاسو چې د څومره وخت نه دا شاعري کوئ، مطلب تاسو ګرځئ، دا ستاسو شوق دی، ستاسو څه حساب کتاب دی چې دا مطلب تاسو په د پیج له دومره منډه وخی یا مطلب کوشش کوئ، دا څه وجه؟ دا خو بس د ورکوټوال نه پته زه ووایم چې 1986 نه تقریبا چې زه ما شاعري شروع کړې ده او بیا چې مې برزه کتاب کته نو هغه کتاب هم زوړ شوی دی. نو ما ویل چې د دې زړښت نه خو پیاده اخیستل پکار دي چې سړی راوځي او فیسبوک ته خپل کلامونه شیر کړي، د ملګرو هم راغونډ کړي، هغوی کلامونه هم شیر کړي چې کوم پټ لالونه دي هغه هم راوباسي او د هغوی نه هم کلامونه واوري او خلکو ته یې شیر کړي چې یاره په مومندو کې ټالنټ شته. ما خو زه خو هسې لږ ډېرو خلکو پېژندم او دا کوم چې اوس ما راغوښتي دي دا هم خلکو پېژندل. دا د 4-5 پروګرامه چې وشولو خاص کر په دغه وجه خپل شوق د وجې چې یاره د شاعري زړېږي او بیا په مرګ او ژوند خو څه پته نه لګي، د انسان ته د ټولو نه نږدې شي مرګ دی. نو ما ویل چې راشه که کلام نه وي 10 شلي 100 پورې راسي 0 پورې راسي نو سړی به د خپلو شاعرانو ملګرو نه هم راجمع کړي او په خپله پکې هم خپل کلامونه شامل کړو. نو ما خو چې کوم شاعران راغونډ کړي خو تا ته پته ده هغه خو ډېر اعلی پایې شاعران دي، خو تاسو عزت کوئ. نو ما ته خو خپل ځان اوس ډېر بد ځکه ښکاري چې هغوی کلامونه ما واورېدل او د هغوی کوم مقصدونه دي هغې ته خو زه چېرته رسېدی شم، خو ستاسو نه زه مجبوره یم. نو خامخا به درته زه کلامونه ویم نو ستاسو څومره 3 خوښې. اول تپوس مې دا کوو چې عربستان صاحب تاسو د شاعري د کوم وخت نه چالو کړې ده، یعنې مطلب څه ټیم نه تاسو ته پته ولګېده چې زه شاعري کولی شم؟ شاعري یو قدرتي فن دی او تقریبا شپږم کې ومه یا اووم کې ومه داسې رانه ایګزیټ تاریخ رانه هېر دی. 1986 نه 1988 کې بیا به ما په خپله چک کوله نو ورپورې خندل بم لفظونه داسې یي که نه چې انسان ورپورې خاندي څنګه چې ورکوټ یې ماشوم بیا ورو غټېږي زړې خبرې ته ور یادې. بیا د 88 نه داسې نه بیا پورې چې رالو نو بیا لږ ډېر اصلاح حاجي جمال سنګر صاحب الله دې جنتونه ورکړي، هغوی له مې یوه کاپۍ ورکړې وه او د سید بدري محب صاحب او احمد خان ساحل و، دوی کې زما هغه شعر و شاعري وکتل. اوس تاسو ته پته ده چې مبارز مومن مشران چې کوم د هغه نه دي هغه هم خپل استاذ ګڼي، غزلګو شاعر دی وصال مومن صاحب، طالب سنګر صاحب دی، ټول زموږ پروګرامونه غزل مومن دی. او بروز تاسو ته پته ده چې موږ د شازل سره پروګرام وکړو، انشاءالله ولازي شازل پروګرام به ټاپ کې باندې راځي او نن تاسو ما ته خواست کړی دی نو زه خو وایم چې بس نو ما خو دا سوچ وکړ چې یاره ګرځو خلکو پسې صحیح ده، موږ شاعران راټولوو، شاعران نه تپوسونه کوو، خو آیا دا ښه خبره نه ده چې موږ کې دا کوم خپل که مطلب څه لیکل دي څه دغه دي چې دا به تر وباسو؟ او بل یو تپوس دا دی چې تاسو د دومره وخت نه ډېر وخت نه شاعري چالو کړې ده او تاسو پټ یاستئ، دا څه وجه کیدی شي؟ نو پیله سټارټ کې خو دا کوم لوکل کسان چې وو دا موږ به سره به موږ پروګرامونه کول، ادبارو شریارو او سبدلي و دا ټول دوی به موږ خپل منځ کې به مخامخا میاشت کې پروګرام کوو. هغه وخت کې هغوی ویلو بیا خانوال صاحب زما لږه شاعري کړې وه ویلې وه، خورشید ملاګوري ویلې وه او یو بل یو په خپو باندې معذور و ډېر زیات مشهور نوم یې رانه هېر شو، هغوی هم کړې وه او د خپل لوکل کسان چې کوم دي دوی ټولو کړې وه. بیا د هغې نه پس ته بیا سړی بیکګراونډ ته سړی لاړ شي بیا هم دقه سوچ وکړو خدای شته چې موږ دا خو چې کتاب کې زړېږي نو چې کتاب کې زړېږي راشه د فیسبوک پیج جوړ کړه او چینل به جوړ کړو او ملګري به ځان سره بیا ستاسو خاص کر ډېره ډېره مننه دا صدخان صاحب دی، د دوی په مدد باندې موږ د مخکې روانو، دا کیمره هم د دوی ده، موږ سره خپل هم داسې سپورټ نشته دی، موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو. نن دوی دا ضد کوي چې یاره ته به موږ ته په خپله ته پیج په خپله چلې خو ته به موږ ته نن مېلمه کېږې او بس ته به راته کلامونه وې نو زه مجبوره یم. نو عربستان صاحب بس خبرې وخت
ناوخته کېږي او تېره په دې به راټوله کړو خبره چې تاسو موږ ته کم کلامونه اوروئ څه به یو کلام درته پیش کوم 2020 کې مې لیکلی دی امید لرم چې خوښ به م شي چې تور اوربل الول په سپین تندي راخور کړي چې تور اوربل الول په سپین تندي راخور کړي لهر د غم مې د پاسه په زړګي راخور کړي او د ښکلو ښکلو په محفل کې لکه ستوری ښکاري د ښکلو ښکلو په محفل کې لکه ستوری ښکاري ستا دلفریبه حسن غم په ما بیخي راخور کړي اوربل کې ګوتې وخي تار په تارې بیل رابیل کړي اوربل کې ګوتې وخي تار په تارې بیل رابیل کړي بیا جټکه ورکړي په خشانې سمدستي راخور کړي اوربل کې ګوتې وخي تار په تارې بیل رابیل کړي بیا جټکه ورکړي په خشانې سمدستي راخور کړي لږ ورته وګوره سپوږمۍ وریځو کې پټه شوله لږ ورته وګوره سپوږمۍ وریځو کې پټه شوله لکه چې یار مې تور اوربل په اننګي راخور کړي او رامبیل چامبیل دی که ګلاب دی او که څه نوم ورکړم رامبیل چامبیل دی که ګلاب دی او که څه نوم ورکړم خوا کې مې تیر شي ښکلی بوی د پسرلي راخور کړي عربستانه زړه یې کېږي غلي غلي ګوري عربستانه زړه یې کېږي غلي غلي ګوري عربستانه زړه درمن شي اسپیلي راخور کړي ډېر مزه یې وکړه نو نورو ته یو بل کلام نه یو کلام درته بل وړاندې کوم وایي آسماني رنګې جامې ښکلې مزېدارې ښکاري آسماني رنګې جامې ښکلې مزېدارې ښکاري او چې راواړوې نو سترګې د خمارې ښکاري اوس خو بلبلې د ګلونو سره لوبې کوه اوس خو بلبلې د ګلونو سره لوبې کوه راتلونکې شپې دې د ژوندون راته ناکارې ښکاري بیا مې پیدا شوه تمه نن یې ډېر په ناز وکتل بیا مې پیدا شوه تمه نن یې ډېر په ناز وکتل دا رویه یې راته نن لکه د لارې ښکاري او که په ازغو کې ګرځي خدای ګو سفروای نه وي که په ازغو کې ګرځي خدای ګو سفروای نه وي زما خواږه خواږه کتل ورته نوکارې ښکاري او عربستانه وخت به اخلي دا حالات داسې دی عربستانه وخت به اخلي دا حالات داسې دی هغه لا نه پوهېږي کار لږ د قلارې ښکاري یو کلام مې بېګا لیکلی دی بیخي چا اورېدلی هم نه دی تازه دی بیخي او اوس مې لږ ټک ټوک وی نه ستړي مشي نه دې وکړه مخاخه جانانه نه ستړي مشي نه دې وکړه مخاخه جانانه پرته په زړه کې مې ده ډېره تلوسه جانانه زبېرګي به خامخا کوي زما د زړه دردونه زبېرګي به خامخا کوي زما د زړه دردونه چې مخامخ شي ستا باڼه غشي لینده جانانه او د ژمي شپه ده او جړۍ ده خاموشي ده ډېره د ژمي شپه ده او جړۍ ده خاموشي ده ډېره یوازې ناست یم بله کړې مې ډېوه جانانه او خیر دی که نه کوي خبرې راسمه یې کوه خیر ده که نه کوي خبرې راسمه یې کوه زموږ په مخه کله کله زه راځه جانانه او تا به خپلومه ډېر زدي عربستان مومن دی تا به خپلومه ډېر زدي عربستان مومن دی زه هم په زړه کې لرم مینه پښتنه جانانه عربستان صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ ته خپل کلامونه ویل خو عربستان صاحب تاسو نه یو د اخري تپوس دی په دغه کې چې تاسو مطلب خپل استاد یا خپل کوم سینیر تاسو څوک ګڼئ چې زموږ هغه استاد دی او تاسو زده کړه د هغه نه کړې ده استاد خو مې د اوسه پورې لکه شته نه دی داسې پېژندګلي چې زه درته ووایم چې دې او دنه مې زده کړه خو په شاعرانو کې مې لکه دردمن شاعر خاطر افریدي خوښ دی او د هغه نه ډېر زیات متاثره یم او بل په دې اوسنو شاعرانو کې چې مبارز مومن دی دوی ډېر پوه دي او قیصر افریدي او دوی ټولو سره دوی ناسته پاسته کوي او هغوی مو له راځي دوی مو له ورځي او دا خپل کوم مومند ادبي ټولنه چې ده دوی راته بار بار وایي چې دلته راشه نو زه روزګار یم تا ته خپاته د دوکان کوو نو دا بڼې به ته به هم راسره یې د خیره سه او زه به هم یم هلته به ځو او شرکت به ورسه کوو ډېره مننه ګرانو کتونکو بس دغه زموږ ماتې ګوډې خبرې وې چې د عربستان نه م تپوسونه وکړه او کومه غلطي کې شوي هغې به بخښنه غواړو ځکه چې موږ لنډه ده چې بس په دې ټیم کې تاسو نه اجازت غواړو زه اسدالله هجران او د عربستان مومن سره بله ډیوه الله حافظ